ګورې ځوانانو، که د ساینس، ټکنالوژۍ، صنعت، تخنیک، مسلک او علم په ډګر کې تر دښمن شاته پاتې شو، دا به مو دومره ستره ګناه کړې وي لکه دښمن ته د جګړې پر مهال تر میدان پرېښودلو به ستره وي. پخوښ پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نازل شوي لومړني 15 آیاتونه داسې دي چې محوري اساسي موضوع یې لیک، لوست، علم او قلم دی. الله پاک په قرآن عظیم شان کې علم دومره ستایلی چې د مؤمنانو، د انسانانو، د مسلمانانو دپاره یو لوی الهي نعمت بللی. دغه فارغ زده کړیالان چې نن اوس تاسو د فراغت ناسته ګورئ، په دې کې داسې یو ځوان موږ لرو چې په 3000 کسانو کې په برېښنا ریاست کې امتحان ورکړی، کامیاب شوی. او دغه اکثریت کوم محصلین چې دي انشاءالله د موږ د انسټیټوټ نه فارغ شوي دي، د فراغت سند یې ترلاسه کړی دی. اکثریت جکشنونو ته چې موږ ځو هلته د موږ محصلین وي، یا امیر د جکشن دی، یا مترخوان دی، یا معاون دی، یا یو بل مسؤلیت په غاړه باندې لري.